پخپل ځان لګټې او په دې ګاډۍ کې مې دا زوی ګرځئ او زه د قشان ګرځم. دا ولې دا لار کې چېرته بادام کوبر نه لګي ورنه ها بوډا موبایل له سره دی صاحب نو بیا را به کوبر نه لګي یاره دی بادام چکې نه که نه دی بیا سره خبره وي. السلام علیکم ترو. وعلیکم السلام. ترو دا ستا زوی دی؟ دا زما زوی دی بچیا. نو دا ولې د دې په خبره باندې بیږي څه مسله ده تا؟ دا لیونی دی بچیا، دا د دماغو بیمار دی. د دماغ بیمار دی. د اوس دا د دوايانې ختمې دي او دا ستن یوه بله به خو اپټه پسه ها او دا ګولېګانې چې دي نو دی خوري روزانه نه د ده په یو پوټې ذهن ټیکاوي نو ما په دې ګاډۍ کې ګرځئ او ته دې ګاډۍ کې څه کوې د سایکل باندې په دې سایکل کې بچیا موږ ګرځو دا ماکسونه او مسواکونه خرڅو دا ستن ده بچیا ها دا والا اپټه پاپټه یوه به خو او خرڅې څه دوه یم ما ته ته څه خرڅې په دې په دې کې بچیا زه دا د ماکسونه او مسواکونه او چې کله لږې پیسې را سره ماشومانو له خواږه ماږه والو دا ماکسونه دي او دا مسواکونه دي خولې چې پې خلک پاکوي او دا نه تروره دا یو زوی دی نو هغه نور زامن به د کار کوي ته کور کې نه که نه ته ولې روزي په خپله بچی هغه خو رانه الله پاک اخیستي دي نور زامن دې نشته نه بس په څلورو کې دا یو پاتې شو درې زامن دې مړه دي او کور والا دی کور والا نشته دی ماشومانو دې مړدان په اډه داسې وړوکي رالوی شو او ښه کارونه ښکلې روزګارونه به له خدای ورکړو مصریانو ډریورانو او ډېر ښکلې دغه اوس ستا د ګټې وټې څوک هم نشته اوس دې حالاتو کې هېڅوک هم نشته زموږ دا ګټه ته پخپله ځان لګټې او په دې ګاډۍ کې مې دا زوی ګرځئ او زه د قشان ګرځم دی نه پوهېږي که نه ده به خرڅولی ته 100 روپۍ ګټې دی کې دې کې تازه م چې شروع کړه بچیانو 400-500 ورځ به جوړېده نو موږ به ترې سر لرې کړ او نوره به م پرې کرایه بیل او د خوراک څښاک او د ده دوایي او خپله دوایي دا به پکې الله کوله خو اوس نه خرڅېږي نه خرڅېږي نه اوس موږ سهار وختي راوتي یو او دا 80,000 روپۍ ټولې شوي دي نو اوس اریانو چې دا به وخورو اوس کو دا به پورته ویسو کو دا به څه وکړو نه حق کاریان یم ورته بچیان د خپې ستا خپو کې مسله ده خپې دې خرابې دي خپې مې ماته شوې وه داسې مې د چاخانانو کار کوو بچیه پوره سړک ته ونه رسېدی شوم او په لاره ګاډي ووالم 4-5 ځای ماته وه اوس خدای ټوله ښه کړې دا زوی چې کم دی ستا دیم بیمار دی دماغي بیمار دی ته پخپله هم د خپو نه کمزورې مورې زه وایم چې ته را دې په ځای چې کور کې څه خرڅې نه بدله ښه نی کور کې ځان دوکان نه شي کولی ولې نه شو کولی خو هر څه پیسه غواړي بچیانو پیسې کم دي هر څه د پیسې 100 پیسو باندې به ستا کار وشي څه خبرم بچیه چې دوکانداران به راله څنګه راکوي چې ته کور کې ځان له داسې کار وکړي چې دا چپسونه میپسونه دغه د وړو د هر څه چې واچې دا به ستا په 100 پیسو هسې اندازتن ستا په 100 پیسو کار وشي بچیانو خدای پوهېږي ما چېرته نه دی اخیست ګوره مورې زر د خبره کوم بچیه 3 بچي نه لافاکه غشتي هغه یو شاته چې کم بچي دی ولاړ دی د دماغو نه کمزورې نه مخامخ چېرته کم ناست دی داسې وګڼه چې دام دی بچی دی بالکل خلک بچي ته وایي که نه انسان به یو ایمان دی برباد شي چې د بچو نه او د نسو نه دی کم نو خلک بچي ته وایي که نه چې ما نه دومره پیسې راکړه زه پیسه کومه ستا پسې په 100 پیسو کار وشي چې ته پې ځان له کور کې دغه سودا واچوې نو اوس زه نشم ویلی بچیه چې په څه دې په زړه 2,000 به کېږي په 10,000 به کېږي څه خبرې ما په 11,000 روپۍ به وشي او داسې به ګزاره حل روانه شي سودا که خیر خدای ته منظوره بیا به ته کور کې ناست یې او کور به ښه په ارام ناست یم کور ته ماشومان دا د دې بچي سره واده ده بیا به نه روځې نه بیا څه کومه بچیه په ما خو څه ځان سیوا نه دی چې په لارو کې نو مورې او بچیه زه تا ته یو خبره کوم 10,000 نه او بچی 50,000 روپۍ له در کوم په دې باندې به ځان له سودا واچې ښه بچیه او بیا به نه روځې بس به بیا کور کې خرڅې بیا څه کوو بچیه دا 50,000 روپۍ پته وشماره دا ما په وخت شماره بس الله دې کامیاب ژوند درکړي د لوی خدای په خاطر والله لوی دی والله دې لوی کامیابۍ د لوی بچیه زه خو نه پوهېږم داسې په ډېرو پیسو دا خو بلا شی دي
زیره تو شمارما دا ما دوباره مو شمارلې دا پوره 500 روپۍ دي پوره په دې باندې خو بس تا خو ښکلې هر څه وشي که نه او هر څه به الله دې پکې برکتونه کړي او څه صبر وړې دی کې دې کې به سرپ او صابون هم راوړم تیلو ډبي به هم راوړم چپسونه او د ماشومانو له هغه نور خواږه ماږه نو واړه به م اخلي او بیبي او مې بیا کور کې ناست یو سودا به خرڅوي بالکل بچیا دله چې دوی رالی که نه دا راغه دوی دا واله دا 100 روپۍ په دې به هغه دوی راوالی بچیا ښه الله لوی دی والله دې صحیح ده په هر میدان کامیاب او بریالي لره او الله دې د دواړو جانو باچا کړي زما د اجازت دی او د لوی الله په امان شي